د خوشحال سادات په لرې کېدو باندې ټول افغانان ډیر سخت غوسه دي. ولې خوشحال سادات له دندې لرې شو؟ په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شیر کېدو نه مخکې دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. افغان حکومت د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال جنرال خوشحال سادات تېره شپه له دندې رلې کړی شو او پر ځای جنرال عبدالصبور خان اعلان کړ. خو په دې پریکړه افغانانو کلک غبرګونونه ښودلي دي او سخت غوسه شوي دي. افغان حکومت د جنرال خوشحال سادات د لرې کېدو علت لا هم نه دی په ډاګه کړی او نه هم رسمي اعلان کړی ده. خو یو شمېر مهمو سرچینو د خوشحال سادات د لرې کولو خبره تایید کړې ده. خو په دې پریکړه افغانان سخت خواشیني دي چې ولې یو بریالی جنرال له دندې ګوښه او پر ځای بل وټاکل شي. د سرچینو پر وینا جنرال خوشحال سادات به له دې وروسته په دفاع وزارت کې د ښوونې او روزنې رئیس په توګه نوې دنده پیل کړي. څو نوي جنرالان وروځي او د افغانستان د راتلونکي لپاره پرې کار وکړي. خو ګڼ شمېر افغانان د حکومت په دې پرېکړه سخت خواشیني دي. وایي چې جنرال خوشحال سادات د افغانستان لپاره د یو کال په موده کې تر ټولو ښه او بریالي ماموریت ترلاسه کړی چې د امنیتي حالاتو ترڅنګ لنډغران جنګ سالاران ټول په کور کېنولي دي. د افغان حکومت له همدغه پرېکړو وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د ولسمشر غني مخالفینو ترڅنګ د هغه کلک ملاتړ کوونکي هم توند غبرګونونه ښودلي دي. خو یو شمېر افغانان بیا وایي په دې کې شک نشته چې تغییر او تبدیل د یو منل شوي ادارې اصول دي چې د مدیریت او د چارو ښه والي لپاره ترسره کیږي. خو زیاتوي داسې چې ولس له غبرګون سره مخ کیږي. علت یې دا دی چې په افغانستان کې له ډیرو کلونو راهیسې دا کار د زورواکو جګړهیانو او مافیا په فرمایش او یو د یوې بلې معاملې مخې صورت مومي. خو وایي که چیرته تغییر او انکفاق د بهود په اساس او د وطن د ګټو په اساس وي نو هرکلی یې پکار ده، او که پورته یادو شویو ناولو فکرونو په اساس وي نو بیا یې ملاتړ نه دی پکار. بلخوا بیا یو شمېر حکومتي چارواکي د دې پرېکړې ته په ډېر ښه نظر ګوري او وایي چې خوشحال سادات لوی زړور جنرال دی. په ملي دفاع وزارت کې د نوي دنده مهمه دنده ده چې دلته به هم د هیواد د دفاع لپاره نوي ځوانان ورځي څو په کور دننه لنډغر او پردیو هیوادونو دښمنان له پښو وغورځوي. دوستانو که چیرته مو ویډیو خوښه شوې نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو خبرونه خبر سئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل شه، خو وخت درته غواړم.